د لنډغرو ارمان په اوبو لاهو شو. طالبان ازبک قومندان خوشي کړ. دا چې لطیف پدرام او ازبکانو فاریاب کې څه غوښتل او طالبانو څه اقدام وکړ، جزئیات همدې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د ازبک قومندان نیولو وروسته کله چې د لطیف پدرام په ګډون د شمال ټلوالې یو شمېر غړو ازبکان تحریک کړل چې د طالبانو پر ضد پاڅېږي او بغاوت وکړي. په فاریاب کې عیني شاهدان وایي په میمنه کې پښتانه طالبان بې وسلې شول. په ورته وخت کې د ازبک نژاد د یو مهم قومندان مخدوم عالم د خلاصون لپاره د عدالت غوښتنې اعتراضونو له پیل سره سم د فاریاب په مرکز میمنې ښار کې اعتراض کوونکو پښتون طالبان بې وسلې کړي دي. د طالبانو حکومت وایي چې مخدوم عالم د ځینې راپورونو په اساس د پښتنو ګرویږنو لپاره نیول شوی و. د ذبیح الله مجاهد ویان وثیق وایي په فاریاب کې یو کس د استخباراتو لخوا بلل شوی و تر څو د ځینو مواردو په اړه له هغه پوښتنې ګرویږنې وکړي. د دې کس د خواخوږو لخوا په میمنې ښار کې څه تجمعات شوي وو چې دا کس باید بیرته آزاد شي. له هغه ځایه معلومات لرو چې هلته په ښار کې حالت عادي دی، هیڅ راز تحرکات نشته، وضعیت بیخي عادي او نارمل دی. ښاغلی وثیق وروسته پر واتساپ ازادۍ راډیو ته ولیکل چې مخدوم خوشي شوی. د ښاغلي مخدوم یو نږدې ملګري انصارالحق پرون ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل مخدوم چې د چهارشنبې په ورځ په مزار شریف کې ونیول شو تر اوسه نه دی خوشي شوی. انصارالحق وویل مخدوم صاحب یې مزار ته د جلسې لپاره غوښتی و چې دا ستونزه پیښه شوه، تر اوسه نه دی خوشي شوی. د فاریاب خلکو غونډه او لاریون وکړ، تر اوسه د هغه د نیول کېدو علت نه دی معلوم. انشاءالله ډېر ژر به معلوم شي.